انسانانو ته چې لار د مینې ښایي انسانانو ته چې لار د مینې ښایي اباسین دې هم د هغې ډیوې تیل شي. اسماء اخلاص سره د ما سره سرجي یار محمد شاهین صاحب دی. د سرجي سره به خبرې کوو چونکې چې څومره هم ارګنایزیشن دی په آل کیفي کې د هغې چیرمین هم دی او بله دا ده چې څومره د فیمیل دپاره چې کوم دغه پاور امپاورمنټ دی د هغې دپاره هم سرجي لګیا دی کار کوي. سرجي تاسو کو د انساني حقوق وګورئ که نه فیمیل ته نه میلاویږي میل ته نه میلاویږي که چې دا کم ټرانس کمیونټي ده هغې ته نه میلاویږي نو د انساني حقوقو باندې تر اوسه پورې تاسو څومره کار کړی دی تاسو پکې څومره کامیاب شوي او په دې کې کیسز تاسو ته مخې ته څومره راغلي دي؟ بیسک شی داسې دی اسما فرست اف آل تھینک یو سو مچ تاسو موږ سوال کو تاسو راغله ډیره مننه. انساني حقوق لمبردار په خیبر پختونخوا کې په زرګونو خلک را پیدا شوي دي او دا وکړي چې موږ انساني حقوق لمبردار یو او کار کوو هغې خو دا غو ایکسپیرینس او دا غو هغه سوچ چې کوم دی هغه د انساني حقوق په نوم باندې یو قسم ته تجارت دی هغه شانته سوچ فکر نه لري. موږ د روانو شلو 15 کالونه په دې انساني حقوق حواله سره کار کوو په جندر باندې کار کوو په جندر بیس وایلنس باندې کار کوو او بیا نېشنل انټرنیشنل پروجیکټس کې مونږ کار کړی او په هغې کې مختلف ډونر سره زموږ کوارډینیشن وي او نېشنل انټرنیشنل وزټ هم په دې حق باندې کړی دی او په هغې کې مونږ د ښځو د تحفظ د هغوی د پروټیکشن یا د چایلډ پروټیکشن یا د هغوی چې څومره فالو اپ وي یا څومره کیسونه آیډنټیفای کېدل وي په هغې باندې موږ ډېر ډیپ کار کوو او په هغې کې بیا د دې خپل ایکسپرټ ټیم موجود دی چې په هغې کې موږ سره ډېر ملګري دي. نو که هغې کې ټرانس تاسو یادوئ که خویندې یادوئ چې څه قسم انساني حقوق سوچ فکر لرونکي خلک دي نو د هغوی سره موږ ښه رابطه کوي او په غټه سطح باندې کار په دې ملک کې کېږي او داسې نه چې دلته دا کار نه کېږي خو ځینې خلکو دا پیشه لکه غوندې بدنامه کړې ده. سرجي دا که تاسو وګورئ د څومره چې سټوډنټس دي که نه که هغه د هرې ضلعې نه راځي که هغه د هرې سیمې نه راځي اکثر له راشي دلته په ښار کې ژوند کوي هغې مختلف پرابلمس چې دی ځان ته هم کریټ کړي بیا هغه جنکو ته کریټ کړي چې کوم د کلي نه راشي هغې نه پوهېږي هغې په د ښار په هغې طریقې کار باندې پوه نه وي چې په دې ښار کې به سړي ته ګوري د دې ښار بلها سړي خواره دي نو داسې ده چې هغې دلته راشي هغې مطلب بېعزته شي هغې خفه شي هغې فیملی خفه شي نو داسې کیسز تاسو ته چېرته راغلي دي؟ داسې کیسونه موږ ته د مختلف ډسټرکټ نه روان دي او دلته زیات تر زه افسوس سره دا خبره کومه چې څه داسې ډسټرکټ دي صوبایي سطح باندې چې د هغې ځوانان دلته پېښور یونیورسټۍ ته راشي یا پېښور ته ورسي نو د هغوی خاص کر ټارګټ چې کوم دی څه د شانتې مفادات هم وي لکه داسې 3-4 کیسونه ما فالو کړي دي چې په هغې کې د یو جنۍ سره واده وکړي او د هغې سره ټایم ډېر ښه تېر کړي خو بیا وروسته د هغې بیکګراونډ چې کوم دی وګوري چې دې سره مثال پراپرټي نشته دې سره هغومره د زندګۍ سکون نشته هغه نشته نو بیا لارې ته جدا کی نو زه افسوس سره دا خبرې کوم چې مثال دا ډېرې نازکې مرحلې دي او په دې کې چې کوم دی کم خلک د نورو صوبو خلک دا سوچ لري چې د پېښور خلک خویندو له جهیز ښه ورکوي په جایداد وراثت کې حصه ښه ورکوي او دغه شانتې نور دا شانتې ډېر فیسیلیټي ورکوي نو دې کې شک نشته خو دا خبره داسې ده چې مثال د دوی عزت او د دوی ژوند هم په موږ ډېر ګران او دې سره سره د نورو ډسټرکټو جنکۍ هم دلته راشي د هغوی سره هم دغه شانتې اکټیویټیز روان دي موږ ګورو خو دا قابل برداشت نه دي دا ځکه قابل برداشت نه دي چې په داسې شانتې کیسونو باندې زموږ ډېر ګهرا سوچ دی او باقاعده طور موږ د دې چې کوم د آیډنټیفیکیشن کوو او په هغې پروسس باندې کار ډېر زیات ګهرایۍ سره کوو. سر اصل کې دا انساني حقوق کې چې دی دا د ټولو نه مین پوینټ دی چې په دې باندې کار وکړي شي که نه چې کوم دغه ځوانان دي هغې راشي یا کومې پیغلې دي هغې دلته راشي دلته ژوند وکړي په هغې باندې مور پلار اعتبار وکړي ټیک د هغه اعتبار د ساتلو دپاره هغې یو طرف ته خپل ځان سټرونګ ساتي خو که چېرته هغې دلته ځان دپاره د سکون هغه لارې ګوري که نه د سکون هغه لارې د دې دپاره نه دي چې هغه د میاشت دپاره د 2 دپاره یا د 3 دپاره ته یو جنۍ مثال راولې خپل ګرفت کې ټیک ده هغې سره یا ته واده وکړې یا دې نه علاوه ته په یو مفاد باندې مخکې د هغې په ژوند کې خپل ځان مطلب داخل کې بیا چونکې هغه جنۍ پراپر مطلب ستا په هغې معیار برابر نه وي ستا په سوچ برابر نه وي بیا هغې ته مثال ته هغه ذهني ټارچر کې هغه فیملی ټارګټ کې د هغې سوچ د هغې فکر
او هغه جنې مثال ته د هغې سپریشن غواړي نو آیا په دې بنیاد باندې که تاسو خپله هم سوچ وکړئ یا پې زموږ دغه پښتانه سوچ وکړي که نه نو زه وایم چې یاره مور پلار له پکار دي چې په خپلو بچو باندې مطلب فوکس ساتي په هغې باندې نظر ساتي بیا هغې خلکو ته پکار دي چې یاره مثال زه یو داسې سټپ اخلمه اول اخلم ولې که اخلمه آیا د هغې د جنۍ د بېعزتۍ یا د جنۍ د بدنامۍ یا د جنۍ د هغې خفګان درد یا د بېعزتۍ باعث ولې ګرځي بس داسې ده چې زیاتر موږ مخکې اویرنس خپرولو چې د تعلیم طرف ته خلک راشي رجحان زیات شي خاص کر د تورسرو د خویندو د لوڼو چې هغه مثال تعلیم طرف ته راشي دا شاته د خپلو نوجوانانو هم تعلیم ته توجه ورکول او د دوی لپاره مختلف کانفرنسز باندې یا په مختلف پروسس باندې د هغوی د حق لپاره مختلف سیمینار کې موږ د دې خبرې باقاعده طور کوشش کړی دی جی سر خو دلته کې لږ غوندې بیا زه ډېر زیات کنفیوز یم په دې خبرو چې هغوی کله دې لیول ته ورسي چې یونیورسټۍ ته ورسي او هاسټل ته ورسي نو بیا دلته کې د دې خلکو سوچ او فکر لږ غوندې بدل شي نو دوی د بیا هغه حقوق هیر شي چې د دوی نه شاته څه امیدونه دي د مور و پلار یا د رونو کوم امیدونه دي یا د ژوند کوم امیدونه دي نو دوی بیا په خپل امید کې ډوب شي دوی په هغه خپل امید کې دومره ګهرایۍ سره دومره لرې لاړ شي چې د واپسۍ لار دوی ته نه وي لکه اوس هم ډېرو دا معلومه زما خبرې سره به اتفاق نه کوي خو چې دا کم پاسټلو کې کم فیمیلز دي یا کم یونیورسټیز دي کم کالجز دي چې په دې کې نن سبا د آیس په نشه کې چې دا کمې پیغلې مبتلا دي یا دا نوجوانان مبتلا دي بیا دا نور دا شانتې مسایلو کې مبتلا دي نو دا قابل قبول نه دي دوی مثال هغه خپل ژوند خو تباہ برباد کو د هغې سره دغه د مور پلار امیدونه هم تباہ برباد کړل خو داسې ځانتې خلکو ته زموږ صرف دغه یو ریکویسټ دی که چېرې مثال یو سړی دومره گہرائی ته ځي او دومره لرې تګ کوي نو دواړه عذاب دي د انسانیت عذاب هم دی د رب عذاب هم دی په هغه انسان باندې د چا ژوند سره لوبې کول نه دي پکار د چا د ژوند سکون تباه کول دا چې کوم دی دا د ځان بربادي ده او دا داسې خبرې دي چې د دې نه ذاتیات ډېر زیات جوړېږي لکه ډېر داسې خلک شته چې هغه بیا خپل د دې ذاتیاتو په بنیاد باندې ډېر گہرایۍ ته ځي او ډېر لرې پورې ځي نو نه د پکار چې نوجوانان په اعتبار باندې پېښور ته راشي یا مختلف یونیورسټیز کالجز ته راشي او بیا دومره گہرایي سره هغوی مخکې لاړ شي چې بیا د واپسۍ لار نه وي نو بیا پکار ده چې کنټینیو هغه رشته وساتي یا هغه د ژوند هغه فیصله برقرار وساتي چې هغې کې رکاوټ مخې ته رانه شي او که چېرې رکاوټ راځي نو دا یوازې د جنۍ لپاره نه د دواړو دپاره نقصاندې خبرې سر جي تاسو د آیس خبره وکړه که نه که اوس په هاسټلو کې تاسو وګورئ مطلب میل ته هر یو مطلب نشه اویلیبل ده خو که اوس د هغې په بنیاد مطلب تاسو اپوزیټ فیمیل وګورئ که نه نو په فیمیل ته هم مختلف هاسټلز یا مختلف نشې چې دی فیمیل ته هم اویلیبل دي بل ورځ ما وکتل همدې پېښور کې چې په فیمیل باندې مثال چېرته یو هاسټل خوا کې ورسره یو کور والله واړېدل هغه فیمیل مطلب وهل ټکولې وکړل بیا یو هاسټل هغې هغه مطلب وړو شور ډېر زیات کولو خوا کې ورسره یو کور والله واړېدل او ډزې ډوزې وکړې که نه پیسې ورانې کوي نو زه دا وایم چې یاره دا هاسټل کې چې کم یو کس ژوند کوي که نه آیا د هاسټل وارډن په دې کې مثال ملوث وي که مور پلار د تربیت کمی وي که د دې وړو خپل څه کمی وي چې مثال ته نشه هم راځي هلته بدې ردې هم کېږي خلک چې دی نو د هغې ټایم چې دی هغه پابندي هم نه کوي بس هاسټل یې که اني ټایم راتللی شي که هغه میل دی که هغه فیمیل دی نو په دې بنیاد باندې څه وایي ځکه چې دا خو هم د ایجوکیشن سره او د انساني حقوق سره تړلې خبره ده دا داسې ده چې مونږ زیاتر والدینو له دا پیغام ورکوو چې د خپل بچو فالو اپ کوئ د دوی د ساتنې دپاره د دوی سره په رابطه کې اوسئ دا شانتې دوی له چوټ مه ورکوئ چې یاره مثال دا لاړو اعلی تعلیم حاصلولو دپاره او د ژوند چې کوم دی محفوظ شو که چېرته د خپل بچو سره دی فالو اپ نه کوي د خپل بچو سره کانټیکټ نه کوي نو د هاسټل وارډن سره کولی شي چې زما بچی چېرته دی بیا په دې کې ډېر دا شانتې انساني ځناور چې کوم دي هغه ځناور چې کوم دي هغه باقاعده طور د دنده کې مبتلا دي ځکه دا ډېره ګرانه نشه ده کم خلک چې آیس کوي مختلف یا فلیور سیګریټس یا هغه کم نیکوتین وغیرہ هغه چې استعمالوي یا سیګریټ استعمالوي چرس وغیرہ نو هغه باقاعده طور د هاسټل وارډن دا خلک دې کې مبتلا وي بلکې هغوی په خپله خرید فروخت کوي هغوی په خپله چې کوم دی په دې کې نور دا شانتې اکټیویټیز دي چې زما په خوله د الفاظ نه راځي ټریفیکینګ کوي
هراسمنٹ د پاره مختلف خلکو د پاره سپلای کوي او پای کې میل فیمیل دواړه طبقه چې کوم دی وي ټریفیکینګ کوي په ټریفیکینګ کې داخله کې انوال دي ځکه چې دا نشه د لوګي پیسو نشه نه ده دا د زرګونو روپو نشه ده او په دې کې چې کوم دی زیاتره خلک چې کوم د دې نشي عادي شي نو هغوی ته نورې ډېرې مسلې جوړې شي لکه د هغې سره چې کوم دی ذهني بیمارۍ کې مبتلا شي لیونتوب د هغې کډني بیماري یا دا شانتې نورې بیمارۍ او د هغې سره سره نور داسې بیماریانې مخې ته راځي چې هغه مثال قابل قبول نه دي خو په دې کې زه بیا هم دا وایم چې دا ټوله ملامتیا د دوی د خپل والدین ده چې هغه په خپلو بچو دومره ګهرا ټرسټ ولې کوي او زمانه د دومره ټرسټ قابله نه ده چې دومره اعتبار په خپلو بچو کوي. سرجي تاسو دلته د نشې خبره وکړه بیا مو د پیسو خبره وکړه که نه په دې کې ډېر زیات سټوډنټس داسې دي چې هغه مور پلار چاته سوال کوي چې یاره ما له پیسې راکړه زما زوی په هاسټل کې دی یا داسې واړه واړه ځان له روزګارونه روان کړي یا په کور کې مطلب داسې خرڅ کوي چې یاره مثال زه زوی له د میاشتې 10,000 روپۍ ولېږم 20,000 روپۍ ولېږم 15,000 ولېږم او هغه هلته لاړ شي په هغې باندې هغه ایجوکیشن کنټینیو ساتي نو هغه چونکې ایجوکیشن کنټینیو نه ساتي په هغې باندې هغه عیاشي کوي نشې پې کوي چکرې پې وهي او الته مور پلار په دې پته ویم چې یاره مثال دا به راځي دی به یو ښه فیوچر جوړوي ډېر افسوس سره زه دا خبره کوم چې کمشنر پېښور ریاض مسعود صاحب ته او ډي سي پېښور سرمد سلیم صاحب ته باقاعده تر موږ دا خبره ګهرۍ سره کړې چې دا ځل تھرډ سیشن منشیاتو خلاف چې کوم اپریشن سټارټېږي دا به ان شاء الله د کالج یونیورسيټي او هاسټل نه هم موږ سټارټ اخلو باقاعده تر به د سټوډنټانو موږ ټیسټ کوو چې مثال کوم خلک په دې نشه کې مبتلا دي او کوم خلک دا شانتي ریاض مسعود صاحب سرجي په دې دا دوه کم سیشن چې وکړه که نه نو د نشې خلاف چې کوم دغه سیشنز هغې وکړه نو ډېر زیات کامیاب وو ډېر زیات خلکو ته پکې ژوند میلاو شو ډېر زیات خلکو ته پکې مور پلار دوباره میلاو شو ښځه او بچي پکې میلاو شو نو زه یم که چېرته دوی اوس په هاسټلز او یونیورسټیز باندې کار وکړي که نه نو په دې کې به دا یونیورسټیانې هم صفا شي هاسټلونه به هم صفا شي مور پلار ته به د خپلو بچو پته ولګي بچو ته به د خپل مور پلار پته ولګي چې یاره مثال موږ مور پلار دلته څه دپاره رالېږلي وو بیسک شی داسې دی چې اوس ډاکومنټیشن یا پراپر پلانینګ شوی دی په دې هکله باندې چې اوس به انشاءالله تعالی کوم مافیاز چې دي یا کوم خلک چې په دې کې مبتلا دي که هغه یونیورسټي لیول باندې دي که کالج لیول باندې دي که هاسټل لیول باندې دي چې څومره مافیاز دي هغه چې هر قسم برایي کې مبتلا دي د هغوی خلاف به یو ډېر سټینګ اپریشن کېږي او موږ سیول سوسایټي هم په دې خبره باندې ډېر زیات زور ورکوو د خیبر پښتونخوا چې څومره سیول سوسایټي ده موږ دې ټایم کې باقاعده طور دا ریکویسټ کړی د ګورنمنټ اف پاکستان نه خیبر پښتونخوا انټي نارکوټکس ایکسایز او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه موږ دا ریکویسټ کړی دی چې یاره ایمرجنسي نشه د ایمرجنسي ډیکلیر شي ځکه چې دا تبعي چې کوم دی دا زموږ د روان نسل دپاره ډېره غټه تبعي ده او زه د روان نسل نه ډېر زیات امید ساتم خو به هر حال زموږ د نوجوانانو زموږ د نسل چې دا کم ترجیحات را روان دي د نشې کې د مبتلا کېدلو په ټیک ټاک کې دا کم قسم د بې حیایي ده او یا دا کم قسم ته چې خپله پاپولریټي شو کوي د بې حیایي په صورت کې نو دوی له پکار دي چې ایکسپریمنټ وکړي د ایکسپریمنټ په نوم باندې یو ګهرۍ سره یو ښه سوچ سره یو ښه فکر سره چې کوم دی د ملک اور قوم نوم هم روشن کړي او د خپل والدین نوم هم روشن کړي او خپل مستقبل روښانه کړي. بالکل سر په دې کې تاسو د ټیک ټاک اپلیکیشن خبره وکړه دا څومره چې سوشل اپلیکیشنز دي که نه دا راوتي هم زموږ دپاره دي دا جوړ شوي هم زموږ دپاره دي پکار دی چې په دې باندې تاسو کار وکړئ خو یو پازیټیو کار په دې وکړئ په دې کې پازیټیو چینج راولئ ټیک ټاک ته ما ته اکثر خلک وایي یاره اسما ښه خطا یا ټیک ټاک چې جوړوي زه ورته یم او زه ټیک ټاک جوړوم خو د ټیک ټاک دا یو اپلیکیشن دی په ما ډیپینډ کوي په تاسو ډیپینډ کوي په دیو ډیپینډ کوي چې ته په ټیک ټاک کې مطلب څه کریټیویټي کې نو ټیک ټاک اپلیکیشن دی تاسو بلها داسې رونه دي بلها داسې خویندې دي چې تاسو دغه اپلیکیشن دا په کور دننه په پرده کې په عزت کې د دې نه بلها پیسې ګټلی شئ د نشې نه وبچئ د غلطو نه وبچئ د خرابو خبرو نه د خراب محفل نه د خرابو ناستو نه نو دې شیانو وبچئ او د دغه سوشل اکاونټس نه به تاسو ایزیلی پیسې ګټلی شئ هغه به هم ګټي او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې آخري زمانه کې به د دجال د فتنې یو دا شانتي مخلوق روزي چې هغوی له به په هغې کې ډېر زیات سکون ډېر غټه پیسه به یې ورته ډېر زیات
نشه کې وي چې راځه مثال تور یو ډېر غټ سوپر سټار یم خو دغه کردار او دغه چې کوم شان او شوکت دی هغه به د اسلام نه غیر وي او هغه به بالکل د دجالیت پیروکار وي چې کوم خلک مثال تور دغه شانتي فحشي او یا دغه شانتي غیر اسلامي اخلاقیاتو ته وتی دی او دا کوم طریقې سره چې دوی د خپل خويندو مندو د عزت جنازو باسي او څه قسم ته بیهیویر دا کوم قسم ته خبرې چې دوی مثال تور د ټیک ټاک په د سکرین باندې کوي او دینه چې دا زموږ پښتانه سګوري او زموږ د خلک سګوري دا یو د عبرت مقام دی دوسته په دا ویم چې دا بالکل ډډه تیو کې او کوشش تیو کې چې د جالیت د فتنې نه هم ځانو ساتي ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک باقاعده تور روایتو کې راغلي دي چې دا شاده مخلوق برازي او چې کله هم دجال د دنیا ته راځي نو دغه پیروکار به ډېر داسې تور سره ډېر داسې نوجوانان وي هغه به عیاش وي او هغه به هغه قسم ته عیاشي کوي چې هغه عیاشوي باندې به فخر هم کوي هغه به د خپل ګناه ترتیب نه کېږي چې زه راځه څه ګناه کوم. ډېرې ښایسته خبرې تاسو کړې سرجي په اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ پیغام دا ورکول غواړم چې ان شاء الله تعالی زموږ به دا کوشش وي او زه هغه سوشل ورکرو ته زه هغه د هیومن رایټ اکټیویسټو ته هم دا پیغام ورکول غواړم چې د دې نه بزنس ورک ما جوړوي. سوشل ورک چې کوم دی دا یو پاکیزه کار دی دا د انساني حقوق علمبردار چې کوم دی پاکیزګۍ سره کوي په دې کې کاروبار نه وي او کوم خلکو چې په دې کې کاروبار چالو کړی دی نو زه هغوی ته سوال کوم چې آیا دغه طبقه چې کوم ده دا ډېر یتیمانانو ته کونډو ته یسیرو ته غریبانانو ته ریلیف ورکوي که تاسو چېرې دا سیکټر بدنام کو دې سیکټر کې هم تاسو خپل مفادات شروع کړل یقینا چې هغه خلکو به دعا به تاسو ته رسي چې کوم خلک د دې نه څه ناڅه ریلیف اخلي نو کوشش دې وکړي چې خپل اصلاح دې هر سړی وي. اجازت غواړم د اباسین صاحب په دغه یو شعر باندې چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ په الله مو سپارم د الله په امان.